1980 کال د اپریل 11 په دې ورځ د ناسا شرکت درې فضانوردان د سپوږمۍ پر خوا د اپولو 14 میشن په نوم راکټ کې وتوغول. دا درې واړه فضانوردان ډیر اعتمادي او خوښ وو. دوی ځکه دومره باوري وو تر سپوږمۍ د رسیدو چې په همدې کال کې لومړنی انسان نیل آرمسټرانګ هم پر سپوږمۍ قدم ایښی وو. دا د ناسا شرکت تر سپوږمۍ د تګ دریم ماموریت وو. د تیرو دوه کامیابو ماموریتونو له امله دا فضانوردان ډیر باوري وو چې پر سپوږمۍ به قدمونه ږدي او د دې ارمان پوره کولو ترڅنګ به د تاریخ په پاڼو کې ځانونه ثبتوي. یقینا دوی ځانونه په تاریخ کې ثبت کړل، خو نه سپوږمۍ ته په رسیدو بلکې د ژوندي پاتې کېدو د یو نه هېرېدونکي خطرناک ماموریت او ورکېدو په توګه. یعنې دوی سپوږمۍ ته نږدې له یوې داسې پیچلې پېښې سره مخ شول چې هیڅ تصور نه کېده. له ځمکې څخه تر 3 ورځو سفر وروسته کله چې دوی 320,000 کیلومتره لرې په فضا کې ولاړل، نو په فضایي بیړۍ کې یوه داسې چاودنه رامنځته شوه چې ټوله بیړۍ یې ولړزوله. په بیړۍ کې د خطر زنګونو ترڅنګ پکې تور لوګي پورته کېږي. تر څه ځنډ وروسته روښانه کېږي چې د دوی په فضایي بیړۍ کې د اکسیجن لویه ډبه چاودلې ده. درې واړه فضانوردان د دې حالت له لیدو وروسته پوهېږي چې د دوی اکسیجن په بیړۍ کې مخ پر کمېدو دی چې یوازې تر 2 ساعتونو پورې ژوندي پاتې کېدلی شي، په کومو ساعتونو کې چې تر ځمکې رسېدا هیڅ امکان نه درلود. دا پیښه دومره مشهوره شوه چې فلمونه هم پرې جوړ شول، خو تر ټولو مشهور فلم پرې د اپولو 14 په نوم فلم دی چې د فلم مشهوره او د صحنې حقیقي جمله یې دا وه: هوسټن وی هډ ا پرابلم، چې د ناسا د کنټرول مرکز ته یې پیغام ورکوي چې هوسټن موږ له ستونزو سره مخ یو. تر دې میسیج اوریدو وروسته د ناسا کنټرول مرکز ساينسپوهان په ډېرې وارخطایي سره هڅه کوي چې اوس ستونزه درک کړي، خو په فضایي بیړۍ کې ناست فضانوردان ورته وایي چې موږ ته له کړکۍ څخه ښکاري چې اکسیجن لیک دی او مخ پر کمېدو دی. اوس د همدې چاودنې له امله د دوی فضایي بیړۍ په فضا کې دومره لرې واټن وهلی وو چې په تاریخ کې تر نن ورځې هیڅ انسانان له ځمکې څخه دومره لرې نه دي تللي لکه دا درې فضانوردان. دا یوه له حقیقتونو ډکه کیسه ده چې په پېښېدو سره یې په نړۍ کې انګازې خپرې شوې. Carbon dioxide levels in the lunar module rising. The main heat shield was not designed to operate in free space for extended periods of time. The crew were beginning to suffer. It was a dire state. It was a real emergency situation. په دې دریو فضانوردانو کې جیمز لویل کمانډر وو، جون سویګرټ او پریډ هایس د موډل پایلټ وو. دې فضانوردانو د 1980 کال د اپریل په 11 له ځمکې څخه د اپولو 14 میشن په موخه د سپوږمۍ په خوا روان شول. دا په داسې حال کې چې 11 کاله دمخه همدې سپوږمۍ ته د اپولو 11 په نوم ماموریت شوی وو چې په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره پر سپوږمۍ د نیل آرمسټرانګ لخوا قدم کېښودل شو. د اپولو 11 په نوم تر کامیاب ماموریت وروسته سپوږمۍ ته د اپولو 12 ماموریت هم کامیاب شوی وو. خو اوس وارو د اپولو 14 ماموریت. خو د دې ماموریت پلان هغسې نه و لکه د تیرو دوه ماموریتونو، بلکې پر دې ماموریت کې پر سپوږمۍ لا زیاتې څېړنې پلان شوې وې، په ځانګړې توګه د فرامورو برخې ته چې د یوې لویې آسماني ډبرې له غورځېدو څخه پر یوه لویه کنده جوړه شوې وه. همداراز د سړې جګړې پر مهال د شوروي اتحاد او امریکا ترمنځ د فضایي ماموریتونو سخته سیالي روانه وه. خیر په دې ورځ درې واړه فضانوردان د راکټ په کمانډ موډیل کې ناست وو. کمانډ موډیل په راکټ کې یوه کوچنۍ برخه وي چې 11 فوټه اوږدوالی لري. په دې کمانډ موډیل کې راډیو انجن کنټرول د ژغورنې سیستم هر څه موجود وي. د کمانډ موډیل تر شا د سرویس موډیل په نوم دا برخه په راکټ کې تر ټولو مهمه برخه بلل کېږي، ځکه په دې کې د فضانوردانو لپاره اکسیجن، تیل او نور کوچني انجنونه شتون لري. دا دواړه د کمانډ موډیل او سرویس موډیل سره یو ځای کیږي چې تر یوه فضایي بیړۍ جوړیږي. دا د ماموریتونو له پیل څخه تر پایه له یو بل سره نښلېدلې وي. تر دې وروسته د راکټ سر چې د لانچ اسکیپ سیستم په نوم یادیږي، هغه وخت ترې ګټه پورته کیږي کله چې راکټ له کومې حادثې سره مخ کیږي. نو دا برخه له نور راکټ څخه ځان سره له هغې برخې بیلوي چې پکې فضانوردان ناست وي او له چاودنې څخه یې خوندي ځای ته یوسي. د اپولو 14 میشن د تګ پلان داسې و چې دا بیړۍ به په بشپړ ډول د ځمکې له مدار څخه وځي او له سپوږمۍ څخه به چاپیره راګرځي. وروسته به ترې 2 فضانوردان په لونر موډیل کې تر کېناستو وروسته سپوږمۍ ته ښکته کوي تر څو د سپوږمۍ څخه سیمپل او په فرامور برخه کې څېړنې وکړي. اوس تر الوت 46 ساعته او 43 دقیقې وروسته فضایي بیړۍ په یو ډېر ښه حالت کې وه. د دې ماموریت په دریمه ورځ په فضایي بیړۍ کې یوه زوروره عملیاتو کنټرول ځای سره په اړیکه کې کیږي چې موږ پر ستونزو کې یو. دلته روښانه کیږي چې د 2 برېښنا لرونکو وایرونو له یو ځای کېدو څخه د اکسیجن ډبه چاودېدلې. پر ځمکه د ناسا شرکت عملیاتو کنټرول ځای کې ساينسپوهان سخت وارخطا وو، ځکه دوی پوهېدل چې د اکسیجن ډبې چاودل یو تر ټولو خطرناکو خبرونو څخه دی. دا په داسې حال کې چې په فضایي بیړۍ کې د پاتې یوې اکسیجن ډبې اکسیجن هم په ډېرې چټکۍ سره کمېده او د چاودنې له امله 2 مهمې هغه برېښنایي آلې هم چاودلې وې چې به پر بیړۍ پر مخ تله. که څه هم د دې موضوع اړوند هڅې وشوې چې تر یو څه وخته پټه وساتل شي.
خو برعکس په ډیر لنډ وخت کې دا خبر عاجل تر ټولې نړۍ ورسېده. په اصل کې هغه د اکسیجن ډبه چې وچاودېده د هغې دننه برېښنایي هیټر و چې د اکسیجن د تودوخې لپاره کاریده چې تر 28 ولټه پورې د برېښنا توان درلود. خو دلته د تودوخې کنټرول سیستم ناکامیږي چې تر ساعتونو پورې همغسې فعال پاتې کیږي تر دې چې د حرارت درجه هم تر 530 سانتیګریډ پورې رسیږي. په دې لوړه تودوخه کې د تارونو پوښ ویلی شي چې تر یو ځای کېدو وروسته له یو بل سره نښلي او شارټ کیږي او د همدې شارټي له امله یو زوروره چاودنه رامنځته کیږي. اوس حالات داسې و چې د دوی برېښنا هم قطع شوې وه او د څښلو لپاره ورسره اوبه هم ختمې شوې وې. د دې ستونزو سربیره پاتې یوه د اکسیجن ډبه هم لیک شوې وه او د همغې لیک شوې ډبې څخه یې اکسیجن اخیسته. بالاخره د عملیاتو کنټرول ځای څخه فضانوردان ته امر کیږي چې د کمانډ موډیل څخه ووځي او د لونر موډیل ته داخل شي. خو دلته ستونزه دا وه چې د لونر موډیل یوازې د 2 نفرو لپاره ډیزاین شوی وه چې تر شاوخوا 2 ورځو لپاره یې محفوظ ساتلی شول. د لونر موډیل د عملیاتو مطابق یوازې د دې لپاره پلان شوی و چې سپوږمۍ ته په نږدې کېدو سره له فضایي بیړۍ څخه بیل شي او 2 تنه د سپوږمۍ تر تل پورې ورسوي او تر څېړنو وروسته بیرته فضایي بیړۍ ته راوګرځي. دوی ته امر کیږي چې په لونر موډیل کې 3 واړه فضانوردان ننوځي او پکې د برېښنا او اکسیجن ساتلو لپاره هر ډول بې اړتیا برېښنایي آلې بندي کړي. اوس په دې حالاتو کې فضانوردان یوازې د شاوخوا 60 ساعتونو لپاره د اکسیجن په شتون کې ژوندي پاتې کېدلی شول. د ناسا ټولو ساینسپوهانو څخه لار ورکه وه چې دوی به اوس څنګه او کله تر ځمکې ژوندي راښکته کوي. هلته فضانوردان د لونر موډیل انجن سټارټوي چې پر مخ ولاړه شي. خو تصادفاً دوی د سپوږمۍ بلې خواته د انجن په مرسته ولاړ شي چې د فار ساید اف د مون په نوم یادیږي. دا ځای خورا لرې ځای و چې تر نن ورځې په تاریخ کې هیڅ کوم انسان نه دی ورغلی. پر ځمکه د ناسا شرکت ټول ساینسپوهان په دې محاسبې بوخت وو چې په دې پیچلو حالاتو کې به فضانوردان تر څومره وخته مقاومت وکړي. دلته په لونر موډیل کې د کاربن ډای اکساید کچه زیاتیږي. دوی په لونر موډیل کې د کاربن ډای اکساید کمولو لپاره د ساینسپوهانو په مرستې ممکنې هڅې کوي. د فضانوردانو د کورنیو ترڅنګ ټوله نړۍ په دې تمه وه چې اوس به کیږي څه. بالاخره په دې کې تر اوږدې محاسبې وروسته د ناسا شرکت ساینسپوهان پریکړه کوي چې د لونر موډیل انجن بیا ځلې سټارټ کړي او د ځمکې په خوا حرکت ورکړي. دا یوه ډیره خطرناکه پریکړه وه ځکه له لونر موډیل څخه نه په داسې حالاتو کې د 3 اشخاصو لپاره کار اخیستل شوی و او نه یې هم دومره توان درلود. خو له دوی سره بله هیڅ کومه لار پاتې نه وه. همداسې کوي کله چې د فضایي بیړۍ مسیر د ځمکې په خوا شي نو د لونر موډیل انجن ته فشار ورکوي. له نیکه مرغه دلته د بیړۍ مسیر د ځمکې پر خوا سمیږي. تر نږدې 2 ورځو وروسته دوی ځمکې ته 10,000 کیلومتره نږدې کیږي. تر دې دمه پلان ډیر په کامیابۍ سره روان و. خو اوس یو بل لوی چیلنج پر مخ و. هغه دا چې دوی ځمکې ته په لونر موډیل کې نشو ښکته کېدلی. ځمکې ته د ښکته کېدو لپاره یوازې له کمانډ موډیل څخه کار اخیستل کیږي چې دوی باید کمانډ موډیل ته اوښتي وای. په همدې وخت کې دوی د فضایي لباس په تن کولو سره د کمانډ موډیل ته اوړي. دلته د برېښنا قطع کېدو له امله د تودوخې درجه دومره ټیټه شوې وه چې هر څه پکې یخ کېده. په هر حال ورننوځي. ځمکې ته له نږدې کېدو سره سم د کمانډ موډیل له لونر موډیل څخه بیلوي. دلته د کمانډ موډیل سرعت له امله د تودوخې درجه خورا ډیره لوړیږي دومره چې د فضانوردانو اړیکه له ځمکې سره قطع کیږي. ټول هغه خلک چې دا موضوع یې کتله سخت ویریدل. خو تر 4 دقیقو وروسته په ناڅاپي توګه له فضانوردانو څخه میسیج راځي چې پکې ویل کېږي موږ روغ او جوړ یو. ټول خلک خوښۍ څرګندوي. کمانډ موډیل د پراشوټونو په ذریعه په آرام سمندر کې ښکته کیږي چې سمدلاسه ژغورونکې ډلې وررسیږي. Initiative to think outside of the box when things go wrong, how do we repair them? Those are the 3 things that were absolutely. د اپولو 14 میشن باندې نه یوازې فلمونه بلکې کتابونه هم لیکل شوي دي چې ټول د ژغورنې هڅو، ستونزو، تخنیکي ناکامیو او انساني هوښیارۍ باندې تمرکز لري. که مو دا کیسه خوښه شوې وي چینل سبسکرایب او ویډیو لایک کړئ او په کومنټ کې مو نظر حتما را سره شریک کړئ.